را روان که کنه نو ونیسه دا پړی کنه په ما دې را پټم کو او ما ته ویس غلیابې نو ته خدای مسلمان نیمه در کومه نه اچھا ونیسه زه در سړم شم ته خو ګوره خو د خدای مسلمانه میله خو سمه سره لګېدلې ده ښه ملګري و ډایرکټ په خرڅو ښه ورځه په ملګري زو خو زو خو یم ګوره زمین د مشرانو هغه متل دي لومبی سودا چې کومه ده کنه دا به ګوره پیدونه دا د کانې کرښې ملګري ای د نه بچیا چې چا څو راکولي که نه بس درس به ورکوو کشت یې وباسه صحیح ده ورځه پې پړ نیسه موږ پې څه پیسې ورکړي دي ورته وه راځه ماله نو ستا پکې پیسې دي که نه ریکه که نه ما غلام کې وایي ریکه که ریکه د غلا د څاروي چې کوم دی دا چا سره زین نه کړه له پاسه نشانه شکنه د خدای مسلمان نه نشانه شکنه مړه نو چې موخه چاته پته ونی چې دا راغلی دی روښه مړه شابه دا دې راغی ښه دا دې راغی راځه ضروره داسې څاروي مې راوستي دي که نه ودروالې که راځه مه کوه بچې مه کوه راشه وروره دغه ریټ نه کېږي دلته به راځي نو ریټ پکې ښه وروره داسې شی ولو داسې شی څاروي ویني دې خو دې که نه دا دې کیو دې که نو سپاکي دې خو چیکه که نه چیکه یو خاصه لکه خوب بری وایه وروره وایه صحیح خبره وروره 1,20,000 روپۍ خونه شته ونه کنه خبرې داسې مه کوه که نه صحیح روغه خبره کوه ولې د خرڅ خبره مې راسره ونه کړه صحیح جیز خبره وکړه یا وروره راځه څه خبره وکړه یره کا پیسې راکوم ها نو هغې مړه خدای مسلمان ما چې د دې مېلې نه روزو نو بیا در کوم که نه یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دا والې بچې پوره 10,000 روپۍ یوه دوه دا والې والله که دا والې ما ولې ته خو دوه پړیقه انسان یې لکه چې ته یو خراخ او بل خراخ ته وړې موږ چې راتلو دا ماته ونه وي چې دا به نیمو راشه خو تودېږي دې یار سره به د اوس 50,000 روپۍ نیمم ولې که نه نیکه دې ما سره ګوټ کړی دی که نه ته ما ته صاحب ده ووایه طریقه راته چا وښوده دغله ویم طریقه تا ښولې په دیوال څوک وړي دي او د اور زنځیر چا لر کړی دی ویم تا لر کړی خو تا ما ته دا ویلي چې نیمو بیا وروړه دا واده ګوره پاګله ګوره سترګې مه پټوه خو ګوره ته ما سره کار نه کوې ګوره زما لپاره کسان ډېر او ستا لپاره نیکان ډېر ګوره دا یو خبره ته کوم دا 10,000 والې ګزاره پرې وکړه بله کې به دې ښه کړم ځه ښځه مړه یو پنساوي خو راکړه مړه کېړی نشته یار که نه کېړی چا نشته د وړو نشته یار د الله نه سوال وکړه د الله ولې ورکړي ښه وروره درې لوی دي او د انسان پیسو ته مه کښېنه مړه هغه انسان کې ایمان نه چې کوم انسان د انسان نه تمه کوي رخصه ګډې وړې وې ځه سبا به انشاءالله بیا ګپ لګو ښه ځه سبا په دې طرف مه ځه داسې لاړ شه که نه موږ د څه له کار ګورې زه بچې پاګله کله په تا باندې غلاګانې کومه او کله په امر په ماشوم باندې کومه امر اوس تا امر دی کاکانو الو داجي ګله چغې مه وه ځان به دې پرش کوو نه داجي ته غټ افسر لګېدلې به ځا پرش کې داجي به په مکه ته نوکري ملو شوې ده نن سبا په پاکستان کې نوکرۍ کوم دي ګینې ما په اسلامي کالج کې د 14 ډګري اخیستې ده اوس د تقدیر دندې مې خولې اوس د تقدیر فیصلې دي چې اوس موږ ته نوکري نه ملاوېږي نو څه وکړو خدای به خیر کړي داجي یم زه به د دې پمپ ته ورشم داجي زه ورشه پمپ ته لاړ شه ځه خو ما وی ګوره سهار وختي بغیر چې وځې چې واده دې ځان له کړی وي ظالمانو داجي ته واده دا نوم ورته در سره نه دی نو کوم واده یم نن سبا چې دا چا ودونه کړي دي که نه لکه په کور کې چې ورته قرضدار یې ناست دي دونه د ښځو تنګ شوي دي مړه داجي ګله کور ته اوړه راوړي غوړي راوړي چیني راوړي که د ښځو فرمایشونه پوره کړي زه واده ماده نه کوم داجي بس زه پمپ ته ورغلم سلام علیکم ته مې په تندي زه به ځه الله دې ښه ساته ځه بس سلام علیکم دته ته اوس وګورې دومره غټ تعلیم یې کړی دی او په یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی او دا ماله په پمپونو کې نوکریانې کوي دا زما قسمت دی نو څه وکړم ویم رینګونه ورکوم او موبایل نه اوچتوي دا لا څنګه انسان دی الله خیر هلکه ته خدای مسلمانه څه مسکالې شروع کړي دي یاره مسکالې نه کوم رینګونه در کومه ما خیر خو دی خیر خو ویم څه شته راشته خو نه نه که نه د خدای مسلمانه روزانه خو به سوچه غوړي نه خورې که نه نن به کې چوټي مو وکړه که نه نن څه نشته یاره ویم زیر درته خیم او داسې به د الله په توره ونیوئ بس ټیک ده ته زما ورورې راځه نه پروني شانتې کار را سره ګورې ونه کې چې څلوېښتې په خپله وایوتې او لستې باندې راکړې یاره نیمو مې سره خو زیره ته خو سیدي ویم د داجي ګل هغه زوی نه دی نادانه
وایم په پم کې لګېدلې دي او مړه روزانه ورسره داسې شوړې دا لاسې ډکې سم خدای دې بیخو بنیاد وبس هغه پیسې خو د پمپ والي هغه غریب له به 700 روپۍ میاشت ورکوي روک شه مړه ما وې چې څه وې وجه زمونږ به پکې سنې دي پنډ کې نو ستا پکې سینو خو هغه سره ته لاس کېږي که نه خروره نه لاس نه اوس دغه نه پیسې رالي ګاډې وړې وې ته له څه طریقه درځي څه درځي نه 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 روره نه نه دا به دې هسې ګپي روره یو خبره ته کومه خو دا کار به ته کوې زه به دې ډریور شم روا چې ولاد نیمه هم در سره بچې که نه پخه واده ده پخه واده ده السلام علیکم وعلیکم السلام یو 200 روپۍ واچوه د 200 دا وړه دي څنګه لګا جیګر کو تاسو خیر دی برابر راځو شاتو جی جینې دې څه ده بچی دا مې لور ده که نه ښه ماشاءالله ډېر ښایسته لور ده دا تا کوم ځای راوسته دا مې د کالج نه راوسته که نو چوټې شوه ښه کار وشو دا جګونه مبارک چې شه دا جګونه د قراقون لور اوس زما په نوم شه هیڅ خبر نه مړه د پمپ په پیسو کې د 200 روپو پته نه لګي زما تنخوا کې کټ کې مړه پر واده دا کار مې وشو وای 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 رخ دې بیخ بنیاد وباسه د ګرمۍ نه دې مړ کړم وای وای دا پیسې ګټل ډېر ګران کار دی ښه زر که شابه که نه لار ده مړه دا سوځول وای 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 مړ دې کړم د ګرمۍ نه ظالمه ده راکوه څه درکوه ولې ولې مړه سترګې هسې مه پټوه زر راکه نه وخت تر ګرمي ده مړه ما ځان مړ کړه ګرمۍ نه او پیسې تاله درکړمه یاره پیسې ته جیب کې واچوه خو دا موبایل ماله راکړه که نه لار ده مړه ده وګوره خلک پسې وي یار را موبایل راکړه ځه 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 دا په دې وځه په دې وځه ځه ځه که نه خو شرمې څه ده زه بچې بیا مې دوکه کوي ته خدای مسلمانه د 100 روپو سیټ مې و سیم به ترې نه اوس مات کړم او مې مور کاړو او بس موبایل به په بلاک کې استعمالوم داجی مبارک تشا مبارک داجی وچولا سنا په ما باندې وچولا سنا په ما باندې مبارک داجی یا خدایا پاکه څه چل داجی اوس پر وځه تا وی کنه واده کوم باندې کو کنه او څه ته جوم چې واده کوم او رښتې لورځه کوم زیاته رښتې لورځه داجی خپل سړی دی انکارم پکې نشته څوک دی څوک داجی د قراقون لور مې خوښه شوې ده نن پم ته راغلی و کنه پټرول یې ماچول او ما ته سترګې مکله قراقور خو سره واده نه کړی مرداره چې دغه ځای پوکي وایم داجی خلو داجی څه درته ویلي دي شاته سره جینۍ ناسته وه که نه دا زما لور ده او ما د سترګو وره زه لیونی شوم 200 روپۍ ورکړې او هغه موبایل مې ولې ورکړو دا زما لور ده اوس مې کالج نه راوسته یا په مکله ځه وځه وځه ستا زما په سیټ کې طرف ده شبه شبه وځه مرداره چې داسې ما وویل دا زما سره خو زما به دوست واده وکړي بس ورنکو ولې ودرېږه پیسې مې څه کړې لاړ شه سټور ته او چیني او غوړي راوړه شابه وریجې مو ورسره ځه داجی به داجی به سره وای نور به کاته کې ولګي په دې خو دون هسې نه کېږي تازه غوړي پکې مې راوړه وریجې او دال راوړه صرف ځه بس ښه داجي زه راغلم زر ځه شابه د دې قماقل ته وګورې یاد خو ځه مړه زمونږ هم کارونه دي
ډېر وراسي کې دا خو توت نه کوي. نو دا خو د انسانانو نه، دا خو د سوداګانو ماشین دی. ها ته دې کې مو ګوره کنه چې زه 100 روپۍ. ډېر ورې ته د 1 روپۍ نه ته 0 وې. دا څنګه چل دی؟ خو چې کورګه ته دا جګول کومه خبره وکړي هغه بارم خلک کوي. کورګه دا جګوله مې وي ته د روپۍ سړی نه ته 0 وې ځه او دومره څه وي. زه لاړم جي. دا جي سودا یې دا جي هغه سودا خو مې راکړه ما ته خو چیني او دال یاد کړو. هلکه چیني او دال ولا ورکړه چې دي شابه. امرو هلکه ته خدای مسلمانه ولې دې نیکه کې برېک نشته. راغو صاحب وخت شنو پتام نه زوی لګي څنګه بل شروع کړی دی. راشه ته ودیږي کنه اوس خپل مرګ ته وي او چې سر وخت شنو پتام نظر لګي نو ته خدای مسلمانه بختوري مکنه خبر خوري ولې و تختر را روان دي کنه. هغه نه روان دي کنه. نو قرباني به ولې کوو نه. نو خلک قرباني کوي په موږ باندې قرباني نه کیږي. ته خدای مسلمان تا باندې قرباني وکم را پنځه شه وای اسی کار کو کنه مرګریا هغه تختر روز شپې دي او مېریم سمې ګرمې شوې ده سارو پیش پی نو تاسو کار کو مرګریا چې لاړ شو او چرته غلا وکړو مضبوطه. راکو د غلاګانې نه باندې مګه چې ته به ګیر نشو. مړه ته خدای مسلمان نه ګیرېږي پکې کنه چې ما سره کنه خدای شته خو ګیر شي یار. ته سامانی خو نه منې ما څنګه انسان یې مړه داسې کار وکړه. ته کوم خو روانې زه مرزو بازار ته ځم. تو مرزو بازار ته مه ځه. ای بچې دې خو راشه دا منډه که شابه ده. ولې څه دا پیژنې دا لکه دا خو زموږ ګاونډي دی. ای دا نر بچیا داسې کار کوشه شکل نه کوشه داسې کار وله راشه دا دوی کار بوزه دا امر سیکل دی هغه راځي ښه صحیح ده. خوراکو سره مې خبره کومه. خبره ورته کې څه وې ورته لکه دې ورشه ورشه نو څه وې ورته نو خبره کوم ورته ورشه پته نه کېږي څه وې ورته. ودرېږه ولې شکل خو مونږ کاره بوځي او پلار ته مونږ نه وایي چې هغه خوراکو ستاسو سره لاړو. ولې ما خوراکو ستاسو سره پلان نه پرېږدي. پلان مې دی خوراکو ستاسو سره لاړو نو خپلې لاسه باندې ماته وما زه ورته نه وایم ځه زه چې ځو زه چې ځو خو د اول ته ووایې د خدای مسلمانه دته رسې وې خدای شته خو ستا په سر مې خبره کړې ما خو نېږېږه ما زه سړی د پوندو نه پېژنم زما په سر خو رسې ویلي دي څه دي وې وایه څه مې ماته نه دي ویلي ته په ایمان ووایې تاسې نه دي ویلي هغه سره باندې قسمونه مه خوره ما ورته وویل وایم پلار ته مونږ نه وایي چې هغه خوراکو ستا سره لاړو ولې تا سره مې نه مني راشه خو تودېږي وي تا سره مې نه مني ویم زمین د مشرانو هغه متل دی هندو ستړی او خدای ناراضه هندو چې هر څومره سجدې ولګي که نه په هغه الله ته نامنظوره دي ولې چې هغه هندو دی د خدای مسلمانه زه راباندې روپۍ ګټم او پلار دې هغه سره به نه ګرځي خوراکو سره ته راباندې څه حلالې پیسې ګټې ارام یې راباندې ګټې که نه ویم چې اوس یې داخلو ووایم که نه چې ځو راځه ملګريه یو خبره ته کوم دې ځله به غلا کوو او ګورې مضبوطه غلا به کوو ټیک ده که نه دغه کور چې دی دا د نادان کور دی ملګريه ولې چې دی دغه چل دی که نه ما دا خبره کړې ني نو یې ولې چې دی ته دوی کره ورشه اله اول واله بیا ما ته ووایه ځه ته شرمېږې نه د خپل ملګري نه غلا کوې نادان نو ستا ملګري نه دی دغلته خو ته بېوقوف انسان یې که نه د خدای مسلمانه په نن سبا دور کې تا سره به ناست دي ګپې شپې به لګوي او دشمن به دي وروستو به د خپې وایي زما او ستا نه څوک تپوس کوي موږ خو په پټه کوو که نه یار وشه پهله اول واله شام بیا زه راځه شام زه راځه ښه زه راځه شام السلام علیکم داجو ګله امر بچی څه کې وعلیکم سلام دلته څه کې پتنګ نه کټ شو منډې مې ورپسې والې ملګري د دې ګوتې کره پرېوتو یا د پتنګ بچی په پتنګ څه کې بابا دې څنګه دی ښه دی څه کار کوي نن سبا سعودي ته تللی دی سعودي ته تللی دی ښه بچی دغه کور دی ورشه ویې ګوره پکې پتنګ او بس بیا ځه ښه په کوره زور کوه نه بچی الله دې ښه ساته الله دې ښه ساته ځه ورشه بچی ځه خو ځان پسې ور بند کړه ښه چې ځې ښه او زه اوده کېږم وګوره څومره ښکلې ماشوم دی څومره ښه خبرې راته وکړه د نادان نه خو دا هوښیار دی خو زه زموږ د شم پلار په ځان باندې څادر راوچه هغه وده شو لکه ته خدای مسلمانه نو تا ته خو سوي راوي نه ولې نه
قراقوس ما دی وی څه پسې راغی ما نه پتنګ کړ شو وای په والله چې دې باندې ټول سوچ ته ماته تللی دی کله ویم زمین د مشرانو هغه متل وي چې په کم خپل کې کینی نو هغه سره پر باندې بوزي بچي ما سره ګرځي ټول سوچ ته زماري څه کار دی ویم څه دی وکړو کتل خو نه قراقوس چیلې مو کړو بچي مو سره الګا ما والله چې دې باندې راواچو دې د بچیا څه کار کوم ورګړیا دې ته موږ ورمنه چې دا زما مرګ دی دا ستا مرګ دی دا خبره نشته لري موږ خو تاسو په پټه موضوع کنه مرګریا دا غټ اختر شپې وځي یو به ته بوزي یو به زه بوزم یو خبره ته کومه واړه وګوره خلاصو ټیک ټاک چې وځو دا نه مخکې شه یا الله ته پکې خیر واچي دا خدای مسلمانه چرګانو دونه غوبل شروع کړی دی اما سړی خو دې کنه بیا نیمه غواړي ملګريه داسې کار کوو یو خبره ته کومه دلته به خرڅوم نه ګورې ښه سوات ته به بوځو سوات ته د سوات میرې لکه درانه میرې ده اول ته چیلو ریټ لږ سیوارې صحیح ده که نه نو داسې کار کوو چې بچي هم بوځو او دا هم بوځو قراقوس تازه دا بچي به واپس ورپرېږدو هسته مړه کېږي نه دغه ماشوم دی خدای مسلمانه دغه ته خو ته بیوقوف انسان یې که نه د چیلې بچي چې کوم دی که نه دا د ورځې انچ غټېږي انچ پوه شوې دا ډېر ژر غټېږي دا اوس د 5 ورځو بچی دی او چې بله ورځ واپس راځي که نه دا بس هم غټي داسې کار کوو که نه سره د بچي خرڅوو قراقوس تازه ډوډۍ به کوو حساب کتاب هم پکې کوو راشه خو تودېږي اوس ما سره حساب کتاب ګناه کوي ولې یار قراقوس تازه دا بچي به زما شي او دا چیلې به ستا شي دا یار خو دې هم نه پېږي یو د لوږې مړ کېدو بل یې سر ته پراټې کتې اوس بچي دله ورکړه بچي خو ځان د 10 زرو پورې قراقوس اوس نادان ته بوسو یم څه نادان ته بوې اوس په دې ما ګوره په دې خله دې ګوره وامه نادان ته بوې څه به وتوې زه ته وتوې خو دومره رضا ته به څوک یې زمینه قراقوس والله زما قسم مې زه اوس نادان ته یم الله دې اوس ما دمکیانې راکوي خدای شه چې دا خله دې ماته کړمه زه 1 روپۍ هم نشي ځه نادان ته ووایې ځه دواړه بوځو ځه 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 ما وتو السلام علیکم وعلیکم السلام امر بچی څنګه دی خو دې کا سړک نه خو چې اوس په ګاډي وي ایا ګډ پک باندې دا اوس کا وښکم کنه بچی یا خبر راته کوم چې دا وینا ما دې خدای دا ټک د کونه کته گزار کی دا زه بچاته مې خبر کو بچی زه به تکینم ته وای پلار پس مې لورلم پلار دوه ولی بچی هرشه د کوم نه مې نه پانسو قراقوس سری استاد د کور نه چیلې او چیلې بچي پټکو ولی دا دې شوی ترشتاوي او ته دا ما اوس پر دروغ ویلي دي انا خورا موږ تبا شو موږ برباد شو د قراقوس سره دا مجال چې موږ د کور نه چیلې وټلا تا کوم ځای کې ولیدو مال ته ولیدو قراقوس بنده ولیا کړی په لمجه اوس باندې څه په دوه ګوتو کې باشم زه بچی مره الله دې خوشاله ساته او کامیاب شي زه اوس قراقوس سره ګورم ها زه بچی ورلم زه بچی ته ځم زه اوس قراقوس سره قراقوس بچي ما خو دې نیمه نه راکوله اوس مې سم کار وکړو ټیک ته کنه ټیک ته بس تر روزه مړه لار تر روزه صحیح ده قراقوس غږ موبایل دې بنده وا لږ صبر وکړه خبره سره کوم ښه ویم د خدای مسلمان نادانه ومه د ډېر دي اوس مې یادولي او لار کې مخې لرالي یم قراقوس تاسو هم ستا د مشرانو متل دي وي دوست شي دشمن شي هغه به ستا صفتونه شروع کړي ولې فیصل شوي د خدای مسلمانه قراقوس تاسو شران پرنا ورځ چیلې او د چیلې بچي پټ کړی دي راشه خو تودېږي ویم زمین د مشرانو هغه متل دي چې کوم انسان خوب کوي که نه د هغه میخه نر کټېروي تاسو خوبونه کوئ دا یې خو ذمهوار زه نه یم ډېره غټه ناجایزه کړه قراقوس تاسو ویم دا راته ووایې نادانه کس څوک دی کس ته معلوم دی ویم کس راته د پوندو پورې معلوم دی نو د خدای مسلمانه زه ستا څنګه مرګ کړم چې کس ته معلوم دی نو ما ته وښایه که نه څوک دی کس دا دی
Vibration.